الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنی 28م لوست د پښتو ناول په اړه دی چې انشاءالله د خیر سره نن تاسو لیکچر تدریس لري کوم. له هر څه نه مخکې دغه لوست مو بیا په دوه برخه ویشل کیږي او دغه غونډه مو بیا څلور برخه لري چې لومړی برخه د متن لوستل دی او دوم برخه مو د متن لنډیز دی او نوي ټکي او د کانکور پوښتنې چې موږ سال لپاره ته چمتو کړي. دانش آموزای عزیز، 12م ټولګی صنف 12 د پښتو مضمون زبان پشتو و همچنین 28م لوست درس 27 که در مورد پشتو ناول یا بهتر بگیم ناول هایی که به زبان پشتو هستند و دوم برخه یا قسمت دوم است که انشالله در این جلسه برای شما تدریس خواهیم کرد. این جلسه ما هم از 4 تا برخه یا قسمت تشکیل شده که لومړی برخه یا قسمت اولش د متن الوصل به معنای خواندن متن و همچنین قسمت دوم در مورد خلاصه متن و قسمت سوم و چهارم هم که مثل درس‌های پیشین به لغات جدید و سوالات کانکور اختصاص پیدا کرده. حالا میریم سراغ لومړی برخه یعنی د متن لوستل. د متن لوستل وروسته بیا پښتانه لیکوال د ناول لیکلو له هنر سره آشنا سوی او لومړنی لیکوال چې پشتو ناول یې لیکلی سید راحت زاخلی دی و باز میگه بعد از او نویسندگان پشتو زبان آمدن با هنر نوشتار و همچنین مکتوب ناول ها آشنا شدن و اولین نویسنده که آمد به اصطلاح ناول ها را به زبان پشتو نوشت آقای سید راحت زاخلی است. د هغه لیکلي ناول د معروخ په نوم په 1910 کال لومړی په پېښور کې او بیا دومه ځل لپاره په 1383 لمریز د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځی چاپ کړی دی و باز گفته که این ناول یا به اصطلاح نوشتار آقای سید راحت زاخلی که به نام ناول د معروخی است در سال 1910 میلادی اولین بار در شهر پشاور و دومین بار هم میگه در سال 1363 خورشیدی در ولایت کابل و در پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل چاپ شد. په پښتونخوا کې تر 1950 میلادی کال پورې د بل چاپ شوی ناول سرک نه لګیږي و باز میگه در پښتونخوا تا سال 1950 میلادی به صورت پوره و مکمل اثر یا ناول چاپ شده دیگری پیگیری یا قابل رویت نیست. په همدغه کال د صاحبزاده محمد ادریس پیغله په نوم ناول چاپ شو و باز میگه در همین سال توسط آقای صاحبزاده محمد ادریس ناول به نام پیغله چاپ شد. اینجا کلمه پیغله به معنای دوشیزه می باشد. ورسته بیا په 1950 کال د حمزه شینواری لیکلی ناول نوی چپی او په همدغه وختونه کې د رشید علی دیغان د سرو تعویض په نام ناول په پېښور کې چاپ او خپره شو و بعد در اینجا که گفتیم از آقای محمد ادریس به نام پیغله یک ناولی چاپ شد. باز بعد بود در سال 1957 میلادی ناولی که توسط آقای حمزه شینواری به نام نوی چپی و باز میگه در همین وقتها و در همین زمانها بود که آقای علی دیغان ناول دیگری به نام د سر و تعویض در شهر پېښور چاپ و انتشار پیدا کرد. وروسته بیا تر ننه پورې په پښتونخوا کې د ناول لیکنې هنر ډیره وده او پرمختیا وموندله و باز میگه بعد از او تا امروزه به صورت پوره و مکمل در پښتونخوا نوشتن به اصطلاح ناول ها هنرش بسیار رشد و گسترش و تکامل پیدا کرد. اینجا کلمه وده به معنای رشد و کلمه پرمختیا وموندله به معنای تکامل و پیشرفت پیدا کرد. لیکوال پکې شي تجربه وکړي او د هنر له مخې پوره وکړه ناولونه ولیکل سوله و اینجا گفته نویسندگان در آن تجربه های خوبی را کسب کردند و از بالای هنر خود به صورت پوره و مکمل شروع کردن به نوشتن ناول ها. د بیلګې په توګه اینجا کلمه د بیلګې په توګه به معنای به عنوان مثال د سید رسول رسا 15 لیکنې ناولونه و گفته که 5 تا از نوشتارها و مکتوبهای آقای رسول رسا به نام مفرور، شمی، خودکشی، معمونی او میخانه
او د دکتر شیرزمان غمژن تایزی و همچنین میگه از آقای دکتر شیرزمان تایزی که ناولهای به نام گلخان و امانت، رحمان کورونا، غونډې، واده و نشو په نومونه لیکنی او چاپ شوی ناولونه یادولی سو و اینهایی که مقاله برای شما نامبرد کردیم ناولهایی بودن که چاپ شدن و انتشار پیدا کردن و قابل یادآوری بودن. په افغانستان کې د پښتو ناول لیکنه پیلامه په 1311 لمریز کال د برهان الدین کشککی په لیکلي او چاپ شوی ناول پاتمینه سره سوی ده و میگه در افغانستان در بحث نوشتار ناول ها برای اولین بار و آغاز آنها در سال 1317 خورشیدی توسط آقای برهان الدین کشککی نوشته شد و چاپ شد که نامشان به نام پاتمینه به معنای عشق مخفیانه ترجمه می شود. یو کال ورسته 1318 لمریز د محمد رفیق قانی دوه سره مین ورونه ناول چاپ شو او پر راورسته کلونه کې د قتیل خوجانی دوه یاران و اینجا گفته که باز یک سال بعد در سال 1318 المریز یا خورشیدی آقای محمد رفیق قانی که اثر یا ناولش به نام دوه سره مین ورونه بود چاپ شد و همچنین در سالهای بعد و آتی آن آقای قتیل خوجانی دوه یاران و همچنین د غلام غوث خیبری د اول لمبه او عبدالله توره تاریخی ناولونه د کبرا مظهر سپوږمۍ د محمد عیان چپکش د محمد ابراهیم عطایی تاریخی ناول د آسیا پزرک توپان د بشیر دودیال د مین داله لیکل سوی. اینجا کلمه مینه به معنای عشق و محبت و کلمه داله به معنای تحفه یا هدیه ویل کیږي. او په دې وروستیو دوه لسیزو کې په لسګونو پښتو لیکل سوی او ژباړل سوی ناولونه چاپ او خپاره سوی و باز میگه در این سالها که اگه بخوایم میگیم در این 2 دهه ها آثار پشتو که به اصطلاح ناول باشن لیکل سوی به معنای نوشته شدن، ترجمه شدن و چاپ و انتشار پیدا کردن. خو لیکل سوی ناولونه زیاتره د لیکوالۍ له مخې فني او تخنیکي کمزوري لري و باز گفته این ناول هایی که مکتوب شدن و نوشتار شدن بیشتر آنها در بحث لیکوالی یا نویسندگی و همچنین در بحث فنی و تکنیکی کمزوری لري به معنای ضعیف و ناتوانی داشتن او هنری ادبی معیاری تیت دی و باز گفته که معیار ادبی آنها بسیار پایین می باشد. اینجا کلمه تیت به معنای پایین یا سبک می باشد چې د لیکوالو ډېر لیکنې تجربه او هلو ځلو ته اړتیا لري و گفته که این آثار و نوشتارها و مکتوبها از تجربه ها و سعی و تلاش های نویسندگان دیگر احتیاج دارد. اینجا کلمه هلو ځلو به معنای سعی و کوشش همجانبه و کلمه ارتیا به معنای احتیاج داشتن ویل کیږي. خو له دې سره داسې پیاوړي ناول لیکونکي لرو چې لیکل ناولونه کرا و په ادبي توله پوره دی. خب باز هم میگه این قسم است که ما بسیار نویسندگان ناول قوی داریم و همچنین در بحث نوشتن ناول ها به صورت پوره و مکمل از لحاظ ادبی انجام شده است. خب حالا میام سراغ د متن لنډیز که خلاصه متن باشه. د ناول لغوي معنا نوې تازه او عجیبه سیز او په ادبي اصطلاح هغه تخلیق کیسه ته واش د ژوند بیلابیل اړخونه رنغاري و گفته که معنای لغوی ناول به معنای جدید و تازه و چیز عجیب می باشد و در اصطلاح ادبی آن قصه تخلیقی را می گویند که جهتها و قسمتهای مختلف زندگی را پوشش می دهد. اینجا کلمه رنغاری به معنای پوشش می دهد ترجمه می شود. ناول لیکنه لومړی په لویدیځ کې پیل شوی و میگه همچنین نوشتن و مکتوب شدن ناول ها برای اولین بار در غرب آغاز شد او د اوږد خیالي او رومانی یا له واقعیت لرې کیسه ځای نیولی دی و همچنین اینجا گفته که در بحث رمان‌های خیالی که بسیار بلند و طولانی بودن یا واقعیت‌ها یا بهتر بگیم داستان‌هایی که از واقعیت دور بودن گفته جای آنها را ځای نیولی دی و معنای جای گرفته است. ناول له انګریزي ژبه څخه اردو ته او بیا ژباړې له لارې پښتو ادب ته راغلی دی و همچنین گفته که ناولها از زبان و ادبیات انگلیسی وارد زبان و ادبیات اردو شدن و باز از آنجا از طریق از لاره ترجمه کردن به ادبیات زبان پشتو وارد شدن.
لومړني ژباړل سویو ناولونه د دبتي نظیر احمد مرعت العروس او توبة النسو دی و میگه اولین ناولهایی که به زبان پشتو ترجمه شدن توسط قایم مقام آقای نظیر احمد که 2 اثر به نام توبة النسو و مرعت العروس هست که د میا حسیب گل کاکاخیل او میا محمد یوسف کاکاخیل لخوا د نقش نگین او توبة النسو په نوم پشتو ته ژباړل سوی که بعد گفته توسط آقای حسیب گل کاکاخیل و همچنین میا محمد یوسف کاکاخیل که 2 تا آثار نقش نگین و توبة النسو بودن به زبان پشتو ژباړل سوی به معنای ترجمه شدن و د پختونخوا په پېښور کې چاپ سوی دی به معنای این که در پختونخوا پاکستان در شهر پېښور چاپ شده است. وروسته بیا پشتن و لیکوالو هم د ناول لیکن تجربه پیل کړی و باز میگه بعد از آن نویسندگان پشتو زبان هم آمدن تجربه نوشتن ناول ها را پیل کړی به معنای شروع کرده. او لومړنی لیکوال چې پشتو ناول یې لیکلی سید راحت زاخیلی دی و میگه اولین کسی که یا بهتره بگیم اولین نویسنده پشتو زبانی که آمد ناولها را به زبان پشتو نوشت آقای سید راحت زاخیلی است چې د ناول د مار روخ په نوم یې په 1910 کال چاپ او خپرې کړی دی که میگه اولینش را در سال 1910 میلادی چاپ و انتشار کرده است. وروسته بیا په افغانستان او پختونخوا کې ډیره پشتو لیکوالو په ناول لیکنه پخ او کره تجربه کړی و باز میگه بعد از آن در افغانستان و همچنین در پختونخوا پاکستان بسیاری از نویسندگان پشتو زبان تجربه نوشتار یا مکتوب کردن ناولها را شروع کردند او ډیره ناولونه لیکل سوی یا ژباړل سوی او چاپ سوی دی و باز میگه بسیاری از ناولها هم مکتوب شدن و هم ژباړل سوی به معنای ترجمه شدن و هم چاپ شدن. خب حالا میریم سراغ نوید تکی چې موږ سال لپاره ته چمتو کړی و ژباړل سوله به معنای ترجمه شد و کلمه دوم زل لپاره به معنای برای دومین بار، کلمه واده به معنای روش و کلمه مینا به معنای محبت و عشق، اسپوژمی به معنای مهتا و کلمه تیت به معنای پایین یا از این وقتون سبک هم ژباړل کیږي. نیولی دی به معنای گرفته است و کلمه ارتیا به معنای احتیاج و کلمه داسی به معنای چنین، طول به معنای همه و پیاوری به معنای قوی و کلمه خپرونه به معنای پروگرام یا برنامه ویل کیږي. خب حالا میم سراغ د کانکور پوښتنې چې موږ سال لپاره ته چمتو کړی. لومړی پوښتنه څه دی ویلی؟ سال اول چی مطرح کرده؟ لویدیز ادب که لندن کیسه تا سوایه و گفته که در ادبیات غرب به کیسه یا داستانها چی میگوین؟ فرم اول است از ولایت کابل که جواب سم یا صحیح میشه گزینه سلورم یا چهارم به معنای ناول. دوم پوښتنه څه دی ویلی؟ سال دوم چی مطرح کرده؟ د گرویژن کلمه جمع بنا نخ کړی و گفته که جمع کلمه گرویژن را شما مشخص کنید. فرم دوم است از ولایت بغلان که جواب صحیح هستم میشه گزینه درم یا سوم. گرویژن میشه جمع کلمه گرویژن. دریوم پوښتنه څه دی ویلی؟ سال سوم چې مطرح کرده د اسپوژمی معنا پر نخ کړی و گفته معنای کلمه اسپوژمی را شما نشانه کنید. فرم دوم است از ولایت کندهار که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دوم به معنای مهتاب. ګرانو زده کوونکو دغه لوست مو د خیر سره خلاص وله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او دغه لوست مو ښه زده کړی دی او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړ اوسئ. تر راتلونکي غوندې د الله په امان. الله مو مل څه ښه شپه ورځ ولرئ.